داسې ویل سوي دي د هر بهرني مثلث محیط 30 دی او د اف جی اچ آی جی محیط هم 50 دی. نو د لاندیني ستوري محیط به څومره وي؟ په دې معنی یعنې موخه دا ده چې موږ د دې ستوري محیط پیدا کړو. موږ ته ویل سوي چې د هر بهرني مثلث محیط، په دې معنی یعنې د دغه مثلثونو محیط 30 ده. د دغه مثلثونو محیط د هر یو محیط 30 ده، همداس د د او د او د اف جی اچ آی جی محیط هم 50 ده. په دې معنی یعنې د دغه 15 ځلو چې د هر مثلث قاعده کیږي او یو 15 ځلي جوړوي، د د محیط 50 ده. د دغه محیط 50 ده او موخه څه ده؟ نو د لاندیني ستوري محیط به څومره وي؟ په دې معنی چې موږ د دې ستوري محیط باید پیدا کړو. د دې ستوري محیط مساوي کیږي د هر یو مثلث محیط بغیر له هغه قاعدې نه، ځکه د مثلث قاعده مربوط د دې ستوري د محیط نه کیږي. یعنې که موږ غواړو د دې ستوري محیط پیدا کړو، موږ باید د دغه ځلونو چې زه په دا نارنجي ته ورته رنګوم د اندازې ټولې سره جمع کړو، بیا محیط د دې ستوري پیدا کیږي. په لاندې ډول مخکې مې هم ویلې، بیا یې هم وایم چې د مثلثونو د محیط مجموعه بغیر د هغوی د قاعدو نه، یعنې چې دغه ځلې چې ما داسې رنګ کړې، دا هم داسې او دا هم داسې، ځکه د دغه نارنجي رنګه ساحې محیط پیدا کړم، نو په رښتیا کې ما د همدې ستوري محیط پیدا کړی. نو دلته که دا داسې ولیکم چې د دې ستوري محیط مساوي کیږي د ستوري محیط مساوي کیږي د بهرنیو مثلثونو محیط منفي د بهرنیو مثلثونو قاعدې، کوم چې د اف جی اچ 15 ځلي جوړي. موږ ته دا دواړه اندازې راکړل سوي دي. دا مساوي کیږي د هر بهرني مثلث محیط 30 دی. نو د 15 بهرنیو مثلثونو محیط هم کیږي 150، ځکه 15 3 15 یو صفر لرو 150 او د دوی د قاعدو اندازه یا د دغه 15 ځلي محیط 50 کیږي. نو موږ باید دا منفي کو، دا سه منفي سي مساوي کیږي له 100 سره. په دې معنی یعنې د دې ستوري محیط 100 واحده ده. اوس همداسې لاندې راځو، همداسې یو بل مثال هم کار کوو. دلته یو عجیبه شکل لرو او موږ نه د دې شکل مساحت غوښتل سوی چې موږ باید پیدا کړو. موږ کولی شو د دې شکل مساحت داسې پیدا کړو چې لومړی دا شکل په داسې شکلونو بیل کړو چې د هغه مساحت پیدا کول موږ ته اسانوي، ځکه دا دلته له دې ټکي نه داسې دلته بیل کم، دلته ښی خواته یو مستطیل منځته راځي او کیڼ خواته هم یو مثلث منځته راځي. دا خو یو مستطیل ده، نو د دې مستطیل مخامخ ځلونه سره مساوي دي. نو دا داسې لیکلی سم چې د ای بي ځل مساوي کیږي له دا که ایو نومو له ای سی ځل سره، یعنې دا مساوي کیږي له 6 سره. همداسې د بی سی ځل مساوي کیږي له ای سی ځل سره، دا وده دا هم و کیږي، دا څه ده؟ دا کیږي 6. په دې معنی یعنې دغه قسمت څه ده؟ دا 6 ده او دغه قسمت څه ده؟ دا 3 ده، ځکه 3 جمع 6 کیږي 9. اوس موږ کولی شو د مساحت په اسانه پیدا کړو. هغه داسې چې موږ لومړی د دغه مستطیل مساحت پیدا کړو، بیا هغه د دغه مثلث مساحت سره جمع کړو. نو د دې مستطیل مساحت پیدا کیږي و ضرب 6 کیږي 42 جمع او د مثلث مساحت کیږي نیم ضرب د قاعده یا هم 3 ضرب د ارتفاع یا هم و. اوس دا کیږي 21 په 2 وویشل سي 10.15. نو دا مساوي کیږي له 2 او 10.15 کیږي 52.15. نو د دې شکل مساحت څومره سو؟
250.500. اوس همداسې لاندې راځم یو بل مثال هم موږ ته راکړل سوی ده هغه هم کار کوو. دلته ډېر یو عجیبه شکل لرو او موږ نه محیط غوښتل سوی ده. دا ډېر لږ ستونزمن ښکاري خو ډېر ستونزمن هم نه ده، لږ فکر غواړي، څه موږ باید پرې لږ فکر وکړو او د دې شکل محیط پیدا کړو. دلته تاسو ګورئ چې موږ ته د دې دوه خطونو اندازه راکړل سوې او د دغه کوچني خط اندازه هم راکړل سوې چې 2 واحده ده او موږ نه بیا د دې ټول شکل محیط غوښتل سوی ده. موږ کولی سو د دې شکل محیط داسې پیدا کړو چې موږ د دې شکل بعضې ځلو ته انتقال ورکړو، یعنې یا بغل ته انتقال ورکړو یا هم پاس خوا ته انتقال ورکړو. هغه داسې چې مثلا موږ که د دې شکل دې ځل ته داسې پاس انتقال ورکو، همداسې مثلا دې ځل ته یې داسې پاس انتقال ورکو، همداسې مثلا دې ځل ته یې دلته داسې پاس انتقال ورکو او په بیلو رنګو به یې وکړم چې معلوم سي او دغه ځل ته یې داسې دلته انتقال ورکو او دلته دغه کوچنی ځل چې تاسې وینئ دې ځل ته یې هم دلته داسې انتقال ورکو پاتې کېږي دغه ځل. دا دوه ځله همداسې پرېږدمه، دا باید د موږ بیا په یاد وي دا ځل او دا ځل چې د دواړو اندازه 2 واحده ده دا همداسې پرېږدمه او د دغه ځل انتقال بغل ته ده، یعنې چې دلته باید ورته انتقال ورکم. اوس تاسې وینئ چې دلته یو مستطیل منځته راغی، د دې مستطیل دا ځل 2 واحده ده او دا ځل هم 6 واحده ده او دا 2 ځل 2 واحده دي. نو ټول ځل دلته ځای پر ځای شو خو دا 2 ځل پاتې. موږ کولی شو د دې شکل مستطیل د دې شکل محیط اوس پیدا کړو، هغه داسې چې و جمع 6 جمع 6 جمع و جمع 2 جمع 2 دا مساوي کېږي له 2 او 6 کېږي 14 14 او 9 کېږي 19 19 او 2 کېږي 26 26 او 2 کېږي 28 28 او 2 کېږي 13. نو د دې شکل محیط څومره سو 13 واحده سو. یو ځل بیا جمع کومه چې ماته کومه تېروتنه نه وي کړې 2 او 6 14 14 او 6 19 19 او 2 کېږي 26 26 او 2 28 28 او 2 هم کېږي 13. نو د دې شکل محیط مو هم پیدا کړ.